السلام علیکم خوږو لیدونکو، امید لرم تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته د پند نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه راسره ویډیو واورئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. نوید یو ډېر هوښیار او لایق ماشوم و. تل به یې له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوله. نوید د ښوونځي ویلو ترڅنګ د قرآن عظیم الشان حفظ هم کوه. هره شپه تر د ویده کېدو څخه وړاندې به یې مور ته د پیغمبرانو د دنیا آخرت او قرآن کیسې کولې. یوه ورځ یې له مور څخه وپوښتل: مور جانې، کله چې کوم څوک مړه شي نو بیا چرته ځي؟ مور یې ورته ځواب ورکړ: ګرانه زویه، له مرګ څخه وروسته هر انسان بلې نړۍ ته ځي. نوید بیا ورڅخه وپوښتل: مور جانې، کله چې بلې نړۍ ته ځي نو ولې د خاورو لاندې ښخوي؟ آیا د خاورو لاندې نه په عذابیږي؟ مور یې ورته وویل: ګرانه زویه، هغه متل دې نه دی اورېدلی، خپل عمل د لارې مل دی. که چیرې دې په دنیا کې ښه عمل وکړه، مور او پلار سره دې ښه سلوک وکړ او د الله عبادت دې کړی وي او نورو ته دې زیان نه وي رسولی، نو انشاءالله چې د تورو خاورو لاندې به هم په راحت او سکون کې اوسي. نوید وویل: هو مور جانې، خو کله چې مړي ته د یاسین شریف تلاوت وکړي نو ډاډه یم چې بالکل به آرامه وي. کلونه وروسته نوید زلمی کیږي او مور یې د سخت ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوید هره ورځ د مور قبر ته ځي او د یاسین شریف تلاوت ورته کوي. یوه شپه خپله مور په خوب کې ګوري چې په شنو باغچو کې په خوشحالۍ او سکون کې هرې خواته ګرځي او راګرځي. له مور څخه پوښتنه کوي: مور جانې، آیا ته راحته یې؟ مور یې ورته وایي: هو زویه، زما سکون او راحت دا ټول د نیک عملونو د الله تعالی د عبادت او پر تا باندې د قرآن د حفظ کولو او همدارنګه هر سهار زما د قبر خواته ستا د یاسین د ختمولو نتیجه ده چې له مرګ څخه وروسته په راحت کې یم. نو خوږو لیدونکو، تل په خپلو اولادونو باندې د نورو تعلیمونو ترڅنګ د اسلام زده کړه او د قرآن زده کړه هم وکړئ، تر څو دنیا او آخرت مو روښانه وي.